السلام علیکم ګرانو مینوالو. په خپل پروګرام کې ما سره نن چې کوم زما کوم مینوال میلمانه راغلي دي هغه د حکیم آباد نه اعزاز رو راغلی دی. زما ډېر ښه ملګری دی او ماشاءالله ډېر ښه باشعوره انسان دی، مشهود رور دی او ورسره نواز دا د پبو چوکي درب نه راغلي دي او زه ورته ویلکم یم او الله م ښه ساته. او آفاق او زهیب دا زمانونه راغلي دي د ادمزون حکیم آباد. نو آفاق او زهیب ډېره مننه کومه. دې نه علاوه منصور علي ماوري غالبا چې په لنډي کوتل کې دی. منصور علي روډ څنګه ټیک ټاک خیر دی ښه. محمد تنویر زما یو روډ دی، بار وایي چې مانوم پکې واخله. اسد وزیرستان اسد وزیر ور څنګه ټیک ټاک ښه صحت دی ښه دی، الله دې ښه ساته. یو نوم زمانه هېرېږي هغه کېدای شي ما ذهن ته راشي بیا به سره ګورو. د ټولو ملګرو ته به یو کلام ډالۍ کوم. اثر صاحب اجازت دی. سکون د زړونو هغه پخوانی چاکرانو، سکون د زړونو هغه پخوانی چاکرانو، خوبونه به چا څه لیدل پوزې چاکرانو. چرور سره مې جنګ و راکول به خلکو لاس کې، چرور سره مې جنګ و راکول به خلکو لاس کې، چې مار مې مړ کولو نه لرګی چاکرانو. دا خلک به تر مرګه ازلي غریبانان وي، دا خلک به تر مرګه ازلي غریبانان وي. هر کور کې دوه ټوپه کې وي رمبی چاکرانو. دا خلک به تر مرګه ازلي غریبانان وي، هر کور کې دوه ټوپه کې وي رمبی چاکرانو. او ډیوه خو مې د خان بابا مزار نه کور ته راوړه، ډیوه خو مې د خان بابا مزار نه کور ته راوړه. اوس بله یې پسې شي کوم تیلی چاکرانو. ډېره مننه. او ملنګه پړومبي ځل د صادر سلامت راوړو، ملنګه پړومبي ځل د صادر سلامت راوړو. ملنګه جوړې ښه خلک اوسپی چاکرانو. ډېره مننه. او ملنګه پړومبي ځل د صادر سلامت راوړو، ملنګه جوړې ښه خلک اوسپی چاکرانو. شمله د احمد شاه بابا په سر کېدم خو چاته، ننګیال صاحب شمله د احمد شاه بابا په سر کېدم خو چاته، په لر او بر راتاو شومه سړی چاکرانو. د کلي په ګودر خو به د پیغلو اجتماع وي، د کلي په ګودر خو به د پیغلو اجتماع وي. دا څه یزید د ذاته دي کوی چاکرانو. او اطلاع د کلي دا ده باقي خوښه د سرکار، اطلاع د کلي دا ده باقي خوښه د سرکار ده. ماښامو د روټۍ وخت لوګی چاکرانو. ډېره مننه. اطلاع د کلي دا د باقي خوښه د سرکار ده، ماښامو د روټۍ وخت لوګی چاکرانو. او واده د سپېرې نو په کرایه مې رباب راوړو، واده د سپېرې نو په کرایه مې رباب راوړو. منګي ته ضرورت شو بیا منګی چاکرانو، واده د سپېرې نو په کرایه مې رباب راوړو. منګي ته ضرورت شو بیا منګی چاکرانو. په زخم مې منظره اچولو خلکو راکړو، په زخم می منظره اچولو خلکو راکړو، په ساګ می اچولو مرجګی چاکرانو. ډېره مننه، ډېره مهرباني. چند لالا دی مونږ ډېر ښه رور دی او اکثر دلته کې زمونږ ډېر ښه خدمت وکړي چې راشو په مزار خوشحال بابا مزار کې. که دا کیمره لږ خوشحال بابا مزار ګوري نو دې مزار کې ناست یو چنم ورسره ناست دی چند هغه کې. نو دا زمونږ ډېر ښه رور دی، ډېر ښه مونږ خدمت وکړي، منډه تړه ویله دې ښه ساتي. یو بل کلام اجازت په اثر صاحب اعزاز تا ته به ډالۍ کوم. دې سره سره ما د ذهن نه اوس هغه نوم ته دی یار. یو هلک دی بار ګیلې م کوي رانه، ډېر زیات ګیله من دی انتهایي، چې څوک دی سهیل ننګیال ته خو ما ټول ځان ډالۍ دی یار، ټول ځان ډالۍ دی یار. بس هغه د من اوس دې وخت کې ذهن کې نشته دی. وی خدایا دې ذهن کې مې داسې نوی خیال واچوه، خدایا دې ذهن کې مې داسې نوی خیال واچوه، په دې اودو جذبو کې سړي کې د خوشحال واچوه. بیا رانه ټول فوجونه تاو که چې پرې غوسې کوم، بیا رانه ټول فوجونه تاو که چې پرې غوسې کوم، خو ما کې هغه د تیرې تورې جلال واچوه. اوس ته بیل ګیټس پروا هم مه کوه راپاسه مورې،
اوس د بیل ګیټس پروا هم مه کوه راپاسه مورې ما د محنت روټۍ راوړي درته دال واچوه پښتني بیا که په ټیک ټاک باندې ګډېږي پښتني بیا که په ټیک ټاک ګډېږي وګډېږي پښتني بیا که په ټیک ټاک ګډېږي وګډېږه رومبې د پلار جامې د کلي په دیوال واچوه پښتني بیا که په ټیک ټاک ګډېږي وګډېږه رومبې د پلار جامې د کلي په دیوال واچوه او یا پښتني د پنجابیانو د خندا به مې کې یا پښتني د پنجابیانو د خندا به مې کې او که ماته نه وي د الله دپاره شال واچوه یا پښتني د پنجابیانو د خندا به مې کې که ماته نه وي د الله دپاره شال واچوه ای د اسمان بوډۍ راکوزه شه اسمان کې څه دي ای د اسمان بوډۍ راکوزه شه اسمان کې څه دي پیغلې خو دلته دي زمونږ بیره کې ډال واچوه او زما په پیغلو کې جذبه د ملالۍ خوره کا زما په پیغلو کې جذبه د ملالۍ خوره کا زما بچو کې د میرویس بابا کمال واچوه سپوره زاهده زمونږ زړونه به په مینه ګټي سپوره زاهده زمونږ زړونه به په مینه ګټي لږ په خبرو کې د مړه سور او تال واچوه او زما په خیال چې جوړېدا مې اخري سلګۍ وه زما په خیال چې جوړېدا مې اخري سلګۍ وه زه خدای دې مل شته ورځه په ما رومال واچوه او د غرونو باز دی منظر لاس ته چاکله ورځي د غرونو باز دی منظر لاس ته چاکله ورځي کې دیش گیر شم او د خپل سترګو جال واچوه ډېره مننه جی ډېره مننه هغه نوم ماته بیا سهیل ننګیال صاحب نه یادېږي یاره رئیس اجم ته موږ ویلکم یو رئیس اجم سره چې کوم ملګری دی راځم جی او راځم مېلمه ته هم په خیرتې وایو او هر کله راشئ درد پس خپله ګرځم خوند مې د ټکور ولیدو درد پس خپله ګرځم خوند مې د ټکور ولیدو لکه په درد کې سکون دا سکون مې نور ولیدو ورید احتجاج دی د شهید پښتون په بندو شونډو ورید احتجاج دی د شهید پښتون په بندو شونډو شور په غوږونو خلک اوري خو ما شور ولیدو ورید احتجاج دی د شهید پښتون په بندو شونډو شور په غوږونو خلک اوري خو ما شور ولیدو داسې ګرمي د مړه دې کې به د یخ ونیسي داسې ګرمي د مړه دې کې به د یخ ونیسي که د لیلا کافرو شونډو کې دې اور ولیدو لاس یې پرې کړی دی خفه دی د مزدور چوټي ده لاس یې پرې کړی دی خفه دی د مزدور چوټي ده زه پې خوشحال یم په رڼا یې چېرته کور ولیدو اختر خو نن دی په ما نن اختر خو نن دی په ما نن جامو کې نه ځایږم اختر خو نن دی په ما نن جامو کې نه ځایږم روټۍ به نن ولګي سخته کې مې رور ولیدو او دا څه کوکو موکو نومونه د پښتون اورمه دا څه کوکو موکو نومونه د پښتون اورمه زړه به مې نه شو پېښور کې مې لاهور ولیدو او زما پښتو باندې لعنت زما په بریتو لعنت زما پښتو باندې لعنت زما په بریتو لعنت ما د خانانو په زکات کې نوم د مور ولیدو زما پښتو باندې لعنت زما په بریتو لعنت ما د خانانو په زکات کې نوم د مور ولیدو سهار چې خلک پاسېدل پاسېدل زه وته وم سهار چې خلک پاسېدل پاسېدل زه وته وم په حقیقت کې مې نن ستا د سترګو زور ولیدو او کېدای شي ته راته د لاسو نه بنګړي وباسي کېدای شي ته راته د لاسو نه بنګړي وباسي او که دې کاته کې د زما په بابا پور ولیدو او د سپینو سپینو فرښتو نه به دې کرکه وشي د سپینو سپینو فرښتو نه به دې کرکه وشي که سپین منظر دی د وطن په تهمت تور ولیدو د سپینو سپینو فرښتو نه به دې کرکه وشي او که سپین منظر دی د وطن په تهمت تور ولیدو ډېره مننه تا بل پروګرام غواړو اجازت الله پامان